لکه د مسافرو څه اختر وي. زه درته وایم ما یو اختر صرف بغیر بهر تیر کړی دی په ایمان د شپې د دیوال سره خبرې د اختر مونځ له جامې په جړا غوستل بیا خپل کټ ته راتلل او بیا په ځان پسې د 3 کټ پرده راښکل بچی را یادول مور او پلار را یادول خویندې رونه را یادول خپل خپلوان یاران دوستان را یادول ځواني خاورې کول حافظه بربادول د مسافرو دغه اختر دی. بیا هم مبارک شه ځکه چې د خوشحالۍ یو ورځ خو ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو کوم ویډیو چې تاسو وکته یو ډیره زیاته دردونکې ویډیو ده. یعنی په تاسو کتې شئ دا د سعودي عرب یو مسافر دی کوم چې دا وخت ناست دی د اختر په مونځ کې او هغه په جړا شوی دی. دې نه علاوه تاسو نور کسان هم د دې شاته لیدی شئ یعنی په کم خفګان کې چې هغه ناست دی بس تاسو وړاندې وي. یو طرف ته خو که موږ نن سبا وګورو په سعودي عرب کې چې کم حالات روان دي یعنی کم مشکلات دي د مسافرو سره هغه زموږ د ټولو مخې طرف ته دي چې کمې چاپې په مسافرو والې کېږي. بله کومه بېروزګاري چې په سعودي عرب کې ده نو هغه هم ډېره زیاته د حد نه سیوا شوې ده. خو خیر هغه به سایډ ټکو راځو به د دې مسافر د جړا طرف ته چې آیا دې مسافر په څه خبره باندې دونه هغه خفه شو. که ستاسو خیال وي کله چې د اختر مونځ کېږي موږ به پاکستان واخلو نو خلک پکې ډېر زیات خوشحاله وي او د اختر مونځ ته چې کوم دی د هغوی انتظار وي چې آیا لکه که موږ وګورو د اختر مونځ چې کوم دی بس دا په اختر کې لکه اختر دی خلک دونه خوشحاله وي. خو بهر ملک کې ته ناست یې تا ته کور در یاد شي تا ته خپل بچي در یاد شي نو خامخا چې کوم دی ستا زړه له به څه خفګان راځي نو همدغسې د دې مسافر زړه له هم داسې خفګان راغلی دی او هغه په جړا شوی دی. په سوشل میډیا باندې ډېر زیات دا هغه شیر کېږي خلک چې کوم دی مختلف قسمه شاعران یې پې پرېږدي چې آیا کوم مسافر چې دی هغه په داسې حال کې دی نو مثلا الله تعالی دې د ټول مسافرو هغه مدد وکړي او خپل کورونو ته دې راولي هغه په سرو منګلو ځکه مسافري یو ډېر زیات ګران کار دی لکه د حد نه سیوا یو سړی خپل کور بچي هر څه پرېږدي بهر ملک ته لاړ شي بیا هلته هم بېروزګارۍ سره مخامخ شي نو هغه چې کوم دی بیا نوره دردونکې هم ده. نو دغه ویډیو به تاسو سره م شریک کوله امید لرم ویډیو به م خوښه شوي که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.